أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه په اسلام کې اول سفر او هغه چې د مدینې منورې ډیرو خلقو حتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د ده پر لاس ایمان راوړی دی، په ډیره مړانه او همت سره جنګ کاوه. د ابن قمعه او د هغه د ملګرو حملې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفع کولې. تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د ده څخه و. هغه هم په دغه بد حالت کې یوازې سو. تر دغه وخته پورې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی. کفارو پر راسته لاس کوم چې بیرغ یې په نیولی و وواهه، راسته لاس یې ور پرې کړی. ده رضی الله تعالی عنه بیرغ په چپه لاس ونیوی او د کفارو په مخ کې ثابت او قایم ودرېدی، تر څو چې چپه لاس یې هم پرې سو. بیا نو پر بیرغ پرېوتی، په غاړه او ځیګر یې نیولی دی، نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي، تر څو چې ووژل سو. او هغه څوک چې مصعب رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه هغه ابن قمعه لعن و. او د ابن قمعه دا خیال سو چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژي، ځکه مصعب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په رنګ او چهره کې مشابهت درلودی. نو ابن قمعه ډیر ژر د مشرکانو و طرف ته ولاړی او هلته یې نارې کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل سو او ما ووژي. دغه نارې او اعلان څو دقیقې نه وې تېرې سوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژل کېدو خبر په مشرکانو او مسلمانانو کې نشر سو. دا نو هغه نازک حالت و چې هغه محاصره سوو مسلمانانو کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه وه بلکل حواس بایلول، معنویات یې ضعیفه سوه، د دوی په صفو کې اضطراب او ګډوډي پیښه سوه. مګر بیا هم دغه نارې او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حملې کمې کړې، ځکه دوی دا فکر کاوه چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیابه سو. نو د کفارو ډیر نفر د هغه وژل سوو کسانو د پزو او غږو په پرې کولو مشغوله سوه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم د خپلو هغه لږو اصحابو په ملګرتیا و جنګ ته دوام ورکوي او مسلمانان یې د هغه اضطراب د حالت څخه وایستل. هغه داسې کم وخت چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه شهید کړه سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. علی رضی الله تعالی عنه ډیر شدید جنگ کاوه او هغه نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پاته اصحاب کرامو هم داسې نادره او بې مثله قهرماني ښکاره کړې چې هم یې جنگ کاوه هم دفاع. په دغه حالت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای سوای چې د هغه محاصره سوي لښکر و طرف ته ورسي. هلته چې ورنږدې سو، اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندی هغه کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. نو یې په لوړ آواز سره نارې کړه: یا معشر المسلمین، زیری در کوم رسول الله دغه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې چپ سه. دا د دې دپاره چې مشرکان د ده علیه الصلاة وسلام په ځای نسی خبر. مګر بیا هم دغه غږ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رجوع کولو هڅه کول. څو د اصحاب کرامو څخه 10 نفره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا جمع او سره یو ځای سوه. پس له دغه یو ځای کېدو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوړې ته منظم پر شاتګ شروع کړي.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو د هجوم او حملو په مابین کې کرار د غره پر طرف ځي. مسلمانان هم جنگ کوي، هم دفاع کوي، هم د غره و طرف ته ځي. مشرکانو خپل هجوم او حملې شدید کړي، نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځینې وخیږي، خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیفه سوه. په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبدالله ابن المغیره و، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وردمخه سو او ویل یې که دی ژوندی پاته سي زه باید ووژل سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د مقابلې دپاره ځان آماده کوي، مګر الهي کارونه دي. د عثمان آس و یوې کندې یا غار ته ولوېدی. په دغه وخت کې حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنه پر پښه په توره وواهه او پښه یې ور پرې کړه. بیا یې حمله پر وکړه او عثمان یې ووژي. د هغه اسلحه یې واخیسته او بیرته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبدالله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن سمه رضی الله تعالی عنه حمله وکړه. پر اوږه یې په توره وواهه او حارث یې زخمي کړي. تر داسې اندازې زخمي سو چې مسلمانان ورسره واخیستی. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه د سره دسمال خاوند، هغه جنگي پهلوان او قهرمان پر عبدالله ابن جابر حمله وکړه. د تورې داسې واره یې پر وکړي چې د جابر سر د هغه وارې سره په هوا سو. د دغه ترخه جنگ په مابین کې پر مسلمانانو د خوب پریشانی راغله. ټوله په یوه وار داسې سوه لکه بیده چې سي. الله عز وجل هم په قرآن مجید کې دغه د خوب و پریشانی ته اشاره کوي او د سورت آل عمران په 154 نمبر آیات کې فرمایي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم. یعنی بیا الله جل جلاله پس له دغه غمه پر تاسې بېغمي نازله کړه، د خوب پریشانی چې یوه ډله ستاسې څخه یې لاندې کړه. دا هغه کسان وه چې په حق سره مؤمنان وه. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وایي زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د خوب پریشانی یوړم، حتی څو واره مې د لاسه څخه توره ولوېده، دا به ولوېده ما به راپورته کړه، دا به ولوېده ما به راپورته کړه. په دغسې همت او شجاعت سره دغه ډله په منظم انسحاب یا پر شاتللو د غره و یوې لوړې ته وختل. او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علی رضی الله تعالی عنه څخه دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصه ولاړ دی، نو پاته لشکر هم په کراره سره دغه د امان ځای ته ځان ورساوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په غره کې یو ځای سوه. د خالد ابن ولید د جنگ پوهی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوهی او عبقریت په مقابل کې ناکامه سوه، ځکه لاسته یې شی نه ورغلی. ابن اسحاق رحمه الله وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د غره و یوې لوړې ته وختی، ابی ابن خلف کافر پر یوه آس سپور و چې دغه آس یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کاوه. او هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لار تیرېدی، ابی ابن خلف به ورته ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دغه آس ته وګوره چې هره ورځ واښه ورکوم او جواري پخورم، په والله په دغه آس به دې مړ کم، یعنی زه به پر سپور یم تا به مړ کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په جواب کې ورته وویل یا بلکې زه به دې مړ کم انشاء الله. نو اوس ابی پر هغه آس سپور دی او ټوله بدن یې په اوسپنه پوښلی دی، سر، ځیګر، ملا، پښې، په ټوله بدن یې زغره اغوستې ده. په ټوله بدن کې هیڅ ځای نه معلومیږي مګر د غاړې یو طرف یې ښکاره و، هغه ځای چې د خول او زغرې په مابین کې و، فقط دغه یوه حصه یې لڅه وه، نور بدن یې ټوله په اوسپنه پټ دی. نو که څوک وغواړي چې ویې وهي فقط پر دغه یوه ځای به وهي، ځکه د وهلو دپاره بل ځای نسته. دغه ابی په دغه شکل په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وروختی او ویل محمد چیرې دی؟ که دی ژوندی پاته سو باید زه ووژل سم. مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه یو نفر حمله پر وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا دی ما ته راپرېږدئ، دلته ابوبکر،
عمر، علي، ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دی ما ته راپرېږدئ. کم وخت چې ابی ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن صمه څخه نیزه واخیسته. علي رضی الله تعالی عنه وایي سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه وینې د ضایع کېدو په سبب ضعیفه سوی و، خو بیا یې هم نیزه واخیسته او ویې ښورول. په دونه قوت او شدت یې دا نیزه ښورول چې موږ پر شا ځینې ولاړو او بیا و ابی ابن خلف ته مخامخ سو. د ده د غاړې هغه ځای په نشان ونیوی چې د خول او زغرې په مابین کې و، او بیا یې پر ابی ابن خلف وارې وکړي او پر هغه لږ ځای یې وویشتی. ورونو، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوت او نشان و. بیا هم ابی ابن خلف په دغه ویشتلو سره پوره زخمی نسو، یو عادي او معمولی زخم پکښې جوړ سو، ځکه دغه واری د غاړې پر مابین نه و، بلکې د غاړې یو طرف یې ونیوی. نو دا زخم داسې زخم نه و چې څوک دې ځینې مړ سي، فقط غاړه یې ور وڅټل. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وارې د شدت څخه ابی د آسه څخه ولوېدی او څو واره پر مځکه ګیل سو. ابی چې راپورته سو ځغلي او تښتې، دغه نارې وهي قتلني محمد، یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژلم. او هغه کفارو ته ورغلی چې تر میدان جنگ د باندې سره راټول و او ورته وایي محمد ووژلم. هغو یې غاړه ورلڅه کړه، زخم یې ډېر کوچنی و. هغو ورته ویل یا ابی تا زړه اچولی دی، والله په تا څه نه دي سوي، د دې زخمه څخه څوک نه مري. ابی وایي محمد ما ته په مکه کې ویلي وه چې زه تا وژنم، په والله که پر ما توکي هم به مې ووژني، دا خو لا د نیزې واری دی. سبحان الله، دغه کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي او رسالت یې نه مني. رښتیا هم ابی ابن خلف د هغه زخم څخه مړ سو. ابوالاسود د عروه څخه روایت کوي چې ابی به د غوایي پر قسم رمباړې وهلې او ویل به چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په اختیار کې دی، که دغه زما درد پر ټوله اهل ذیلمجاز وي ټوله به مړه سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید سو چې د الله رسول یې ووژني، یعنی د الله جل جلاله قهر او غضب پر هغه چا ډیر زیات دی چې د الله رسول یې په خپله ووژني. واقعا دا الهي قهر او غضب دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس وژل کیږي، او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهي غضب گرفتار سو. تاسې پوهیږئ هغه یوازینی شخص چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس په ټول تاریخ او ټولو غزاو کې وژلی دی، هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر ویشتلو وروسته نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د غره ولوړې حصې ته وخیږي، خو په مخه یوه لو ډبره ورغله چې موږ لاش ورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورپورته سو چې دغه لاش ته وخیږي، خو نه سوای ختلی، ځکه یو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر ډیر و، او بل یې دوې زغرې اغوستې وې، او بل شدید زخمی سوی و. نو طلحه ابن عبید الله چوخه ورکړه او د هغه پر شا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه لوړې ډبرې ته وختي، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوجب طلحه، یعنی طلحه جنت واجب سو. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غره دغه لاش ته وختي، ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما هم ورسره وختل. په دغه وخت کې غر ورېږدېدی لکه زلزله چې وسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غر په پښه وواهه او ویې فرمایل اثبت احد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، یعنی احد ثابت ودرېږه مرېږده، پر تا باندې نبی دی او صدیق دی او شهید، چې د شهید څخه مقصد عمر رضی الله تعالی عنه دی. بیا نو احد ثابت ودرېدی. اوس نو پاته اصحاب کرام د غره سره یو ځای کیږي او غره ته خیږي. میدان جنگ خالی دی. مسلمانانو چې ولیده چې بیرغ یې د غره سره دی، دوی هم ټوله هلته سره جمع سوه. اوس ټول مسلمانان پر غره سربیره دي.
په دغه وخت کې مشرکانو آخري هجوم پر مسلمانانو وروړي، غواړي چې مسلمانان ختم کړي. که څه هم نور کفار سره پاشلي تت او پرک دي، خو خالد ابن ولید تر اوسه هغه خپله ټولۍ یو ځای او منظمه ساتلې ده او ویلي ده چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دی. نو د غره پر طرف ورهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دی او د شکست دپاره د بیرغ لوېدل حتمي دي. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. نو د دغه مقصد دپاره دی او ابو سفیان د نورو سپرو په ملګرتیا د غره و طرف ته ورهیسوه، غواړي چې وغره ته وروخیږي، مګر د دوی اسان وغره ته نسي ختلی. نو ده غوښته چې وغره ته پیاده وروخیږي او د مسلمانانو قوت او پاته څو نفره ختم او فیصله کړي. اوس چې خالد او د هغه ملګرو وغره ته د ختلو اراده کړې ده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو څو لږو ملګرو سره موجود دی، ځکه نور ټول لښکر تښتېدلی دی او ډېر کسان په دغه وخت کې مدینې منورې ته رسېدلي وه او هغه لږ نفر چې پاته دي هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر غره دي. او دلته خالد خپله حمله وغره ته متوجه کړه. د خالد سره منظم او قوي لښکر ورسره دی او د صحابه کرامو عدد ډېر لږ دی. نو خود څه نسي کولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه غشي چې در سره دي ټول راټول کړي. او ویل سعد چیرې دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه موجود و او غشي راټول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد ته وفرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله تعالی عنه په تعجب وویل څنګه او څوک وولم یا رسول الله، دا پوره لښکر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولا یا سعد. سعد هم په غشو ویشتلو شروع وکړ. په اول غشي د مشرکانو څخه یو نفر وویشتی، هغه ووژل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولا یا سعد فداک ابي و امي. په دوهم غشي هم مشرک وویشتی، هغه هم ووژل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل ولا یا سعد. سعد دریم مشرک وویشتی، هغه هم ووژل سو. د هر غشي په ویشتلو یو مشرک وژل کیږي. کفارو چې دا مړی ولیده پر شا ولاړه، ویل دا څه حال دی؟ د هر غشي د ویشتلو سره یو نفر وژل کیږي، دا خو موږ ټول تباه کیږو. نو خالد د خپله لښکره سره پر شا ولاړی. مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل سوه. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د غشو د ویشتلو په سبب مسلمانان د مشرکانو د جنگ او شر څخه خلاص وه او پاته مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا را وګرځېده. دغه د خالد حمله د مشرکانو آخرنۍ حمله وه چې پر مسلمانانو یې وکړه. څرنګه چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده، خو تقریبا دا یې یقین و چې هغه وژل سوی دی، ځکه ابن قمعه ویلي وه چې هغه ما ووژي. نو مشرکان و خپلو ځایو ته ولاړه او مکې مکرمې ته د تګ آمادګي نیسي. مشرکان د خپلو سامانو په ټولولو او بارولو مشغوله سوه او د مشرکانو ښځې د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنگ کې پراته وه د پزو او غوږو په پرې کولو مشغوله سوې. د شهیدانو نسونه ورسري هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه نس ورسري کړي او د هغه اینه یې راوکشه، غواړي چې ویې خوري، ځکه دې قسم کړی و چې د حمزه رضی الله تعالی عنه اینه به خوري. ولی حمزه رضی الله تعالی عنه هغه څوک و چې د بدر په ورځ یې د دې پلار او اکا وژلي وه. اوس چې هند د حمزه رضی الله تعالی عنه اینه راوکشه، غواړي چې ویې خوري، ویې ژول، هغه ډېره ترخه وه، نه سوای تېرولی، نو یې بیرته تو کړه او بیا یې د حمزه رضی الله تعالی عنه پزه او غوږونه ور پرې کړه. د مشرکانو ښځو د شهیدانو د پزو او غوږو څخه د غاړې هارونه او امیلونه جوړ کړه. رونو دا قصه نه ده، دا عبرت دی. اسلام په دغه قسم تر ما او تا را رسېدلی دی. کم وخت چې جنگ پای ته ورسېدی، مشرکان د میدان جنگ څخه ووته، د مسلمانانو ښځې و میدان جنگ ته راغلې، د اوبو ژي ورڅخه دي او د مسلمانانو و زخمیانو ته اوبه ورکوي. انس رضی الله تعالی عنه وای ما عائشه بنت ابي بکر او ام سلیم ولیده چې ژی په شاره اخیستې وه او د زخمیانو په خولو کې یې اوبه ورتویولې، چې هغه ژبه خالص وه، بیا به ولاړې
او ژبې د اوبو ډک راوړه، د زخمیانو په خولو کې به ورتویولې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي ام سلیط رضی الله تعالی عنها د احد په ورځ موږ ته د اوبو ژی راوړه. په دغو ښځو کې ام ایمن رضی الله تعالی عنها هم وه. کم وخت چې ځینې مسلمانان ولیده چې د میدان جنگ څخه تښتي او مدینې منورې ته داخلیږي، د هغو پر مخانو به خاورې ورپاشلې او ځینو ته به ویل دغه څرخۍ واخله، تیویه او توره ماته راکه، او بیا به په تلوار سره میدان جنگ ته ولاړه، هلته به زخمیان اوبول. په دغه وخت کې حبان ابن العرقه په غشي وویشتل. دغه سړی مشرک دی، حبان ابن العرقه. دغه مشرک دغه ام ایمن په غشي وویشتل. دا غزاره سوه او د بدن یوه حصه ښکاره سوه. دغه د الله دشمن حبان شین د خندا ولاړی. دا کار ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر سخت تمام سو. نو یو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته یو غشي ورکي او ویل موږ خو نسو رسېدلی، نو په دغه غشي وله سعد رضی الله تعالی عنه هم پر دغه کافر حبان د غشي واري وکي او حبان یې په غاړه کې وویشتی. حبان هم غزار سو او بدن یې لڅ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه یې ښکاره سو او بیا یې وفرمایل سعد د دغه ښځې بدله او قصاص واخیسته. نو که فکر وکړئ مسلمانانو، دغه واقعات تر نظر وباسئ، د دیو څخه معانی، مقاصد، مضامین را وباسئ. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غره په دغه لوړه حصه کې قرار ونیوی، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړی او خپل هغه د څرمنې سپر چې ورسره و د اوبو یې ډک کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړي چې ویې څښي. څرنګه چې اوبو بوی درلودی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه ونه څښلې، مګر مخ یې د هغه وینو څخه په پریولی چې د ده پر مخ باندې پرتې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوبه پر سر تویولې او ویل یې د الله جل جلاله غضب پر هغه چا ډیر شدید دی چې د الله د رسول مخ یې په وینو ور ولړي. سهل رضی الله تعالی عنه وایي په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زخم یې ور پریولی، او هغه څوک پیژنم چې اوبه یې ورتویولې او په چی سره علاج وسو. وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها زخم ور پریولی، او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسپر اوبه ورتویولې. کم وخت چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ولیده چې اوبه نور هم وینه زیاتوي، نو یې د بوریا یوه ټوټه وسوځل او په هغه ایرو یې دغه زخم ډک کړي، بیا نو وینې ودرېد. وروسته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه خوږې او تازه اوبه راوړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اوبه وڅښلې او محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین لمونځ د هغه زخمو په سبب په ناسته سره ادا کړي او مسلمانانو هم د ده صلی الله علیه و آله وسلم تر شا لمونځ په ناسته سره ادا کړي. کم وخت چې مشرکان ټوله د بیرته تګ دپاره تیار او آماده سوه، ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره و یوې بلې لوړې ته وختئ او مسلمانانو ته یې ورنارې کړه آیا په تاسې کې محمد سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل جواب مور کوئ. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې ابو بکر سته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل جواب مور کوئ. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې عمر سته؟ محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فیته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فیته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.